شعیب علیہ السلام ته وګوره، په پوره پیغمبرانو کې مشهور پیغمبر په فصاحت او بلاغت کې هغه څوک دی؟ شعیب علیہ السلام دی. او ځکه دته ویل کېږي خطیب الانبیا. خطیب الانبیا مطلب دی چې د پیغمبرانو خطیب، سمه به یې خبره واضحه کوله، هره خبره به یې ښه په تفصیل سره بیانوله. الله وایي په سورت هود کې وی کله چې شعیب علیہ السلام دعوت ورکو خپل قوم ته د توحید او د اتباع، جواب کې هغوی څه ووایي؟ اوس تاسو دې جواب ته غوږ کېدئ؟ دې جواب ته غوږ کېدئ؟ او بیا نن سبا زموږ د دې بعضو دې حالاتو ته وګورئ. قالوا یا شعیب، وی هغوی ای شعیبه، ما نفقه كثيرا مما تقول، نپویگو منگا پا ډیرو آغا خبرو چی تی کے. چی شعیب علیہ السلام پا خبرتا سو پوه نشو، چاگا باندې با پوه شي؟ منگا پوه نشو او منگا نپویگو. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، بلے او تدوی تو کمزور سڑے ځان دی. نو دی عذر ته وګوره، باطل عذر بیان کړي. یو دا دی چې موږ ستا په دې خبرو نه پوهېږو، بل عذر سره ته کمزوری سړی. دا مسله مې مخکې بیان کړې ده، تفصیل مې کړی و په دې کتاب کې چې هغوی به یو مسئلې رد کوو په دې چې د دې تابعدار کمزوري دي یا کمزوري خلک په دې عمل کوي. اوس دا وګوره، شعیب علیہ السلام ته وایي موږ ستا په خبره نه پوهېږو، ما نفقه کثیرا مما تقول، ستا په دې ډېرو خبرو موږ نه پوهېږو. او دا ورته هم وایي په اخره کې ولولا رهتک لرجمناک. شعیب وایي که ستا د خاندانو د قوم نه وی، پخوا به ته موږ په کاڼو ویشتلی وی، موږ به مړ کړی وی. وما أنت علينا بعزيز، او نیت منگتا عزتمن و قدرمن. دور عزتمن نی منگتا چی منگتا صبر کو، خدا صبر دی دلسه کو چی قوم دی دی، نسب دی دی، قبیله دی دی دلسه منگتا تسنو. نن سبا چی حق بیانے نو جواب کی تا تا دوی وی سو وی اوریدلی دی که نه څه ووایو؟ ته به ورته قرآن آیت ووایې بیا به یې ترجمه وکړي، ته به ورته حدیث ووایې بیا به یې ترجمه وکړي، ځان به ستړی کړي، ګنټه به بیان وکړي، دلایل به بیانې، دی په اخره کې مختصر خبره به دې ختمه کړي. یاره څه ووایو؟ موږ نه وایي لار څه شو؟ لار خطا شو. زه دا منم چې څه نه څه د عوامو دا خبره به څه نه څه درجه کې برابري چې مولیانو مونږه حق نه دی ښودی یا ګډوډ کړي څه درجې پورې. خو تا چېرته یو ورځ دا ونه چې ډاکټرانو لار خطا کړه، او دا دې ونه وي چې د یوې زورانې لار خطا کړه چې کوم ملک کې مزدوریانې ښه کېږي، کوم کې ښه نه کېږي. د مولیانو په مسله کې ته څه ووایم؟ ته ولې نه پوهېږي په پښتو باندې؟ ته نه پوهېږي د یو عالم په بیان باندې چې هغه بیان کوي، هغه ورسره آیت وایي، هغه ورسره حدیث وایي، هغه د صحابه کرامو اقوال وایي، او یو عالم بیان کوي، هغه وایي بزرګانو به دا وي او بزرګانو به داسې وي او زموږ مشرانو به دا وي او کتابونو به دا وي. په دې کې تاسو فرق نه شئ کولی. تاسو ته نو بیا دې څه مطلب دی څه ووایو؟ که تا ته یو سړی دا ووایي چې د یو ریال نه 40 روپۍ جوړېږي، وي ته دا ووایه یاره څه ووایو؟ ګډوډي چا ویلي څه ووایو؟ نه، ښه ورته پته ده چې ریال د روپۍ نه څه دی زورور دی. ټماټر چیلي ټماټر، نو دې دوکان ته مه ځه، د ده سره ښه ټماټر نشته، اخوا لاړ شه سره ښه ټماټر دی. حالانکې د ټماټرو کیلو په 2 ریاله یا په 3 ریاله، د 2-3 ریالو دپاره دی د یو دوکان نه روان شي بل ته لاړ شي. دومره قدر یې د ټماټرو دی په زړه کې. ها خو د دین مسله ورته بیان که نو دی ځان نه ستړی کوي چې د دې مسلې تحقیق وکړي.
په دې کې معلومات وکړي او لږ کښېني سوچ وکړي چې دا علم سوی او هغه علم سوی نه دې ټایم ورسره نشتي مختصر جواب به تاله درکړي څه ووایو لکه هغه ووایي ما نفقه کثیر مما تقول موږ په ډېرو دغه خبرو نه پوهېږو شعیب دا ته څه وایې نو شعیب علیه السلام اوس د دغه قوم نه دی دوی ښه پېژني د هغه په ژبه ښه پوهېږي خو دا هسې یو باطل بانه ده او عذر دی چې موږ څه ووایو موږ نه پوهېږو نو دا ټکی پرېږدئ څه ووایو تحقیق کوه الله تعالی عقل درکړی دماغ یې دله درکړي لږ سوچ او فکر کوه اوس که څوک تا نه دا تپوس وکړي چې پیسې په سعودي عرب کې ښه ګټلی کېږي او که په بنګلادیش کې ښه ګټلی کېږي څوک به ګډوډ شي به جواب کړي نه هلته ته تحقیق کړی معلومات دي کړي او که زه تاله اختیار درکړم چې مزدورۍ له لاړ شه بنګلادیش ته یا د خواوشا د ملکونو ته او یا ته ته چې مزدورۍ له لاړ شه سعودي عرب ته یا د انګریزانو یو ملک دی ته وویم نو ته ما ته لازم وایي زه ځم سعودي عرب ته دومره لرې ملک ته ولې راځي ویل هلته پیسې ښه ګټلی کېږي دې ملکونو کې نه ګټلی کېږي دومره پسې لرې ځي او دومره پسې لرې ځي مور پلار دا به ګوره ته بیا په کلونو نه یې نو هېڅ خبره نه ښځه او بچي دا به ته بیا په کلونو نه یې نو هېڅ خبره نه خو چې څه راشي لاسته ریال راشي ریال کې زور دی عالم مسلې ورته بیان کړه لږ لاړ شي دغه بل عالم سره هم کښېنه د ده دا مسله واوره حق واوره آمنا بمولانا زمونږ مولا چې کوم دی زمونږ په باندې ایمان دی بس هغه څه ووایه ټیک دي ځکه چې 2 قدمه کې جومات دی بعض یو وخت کې موږ داسې ترتیب جوړ کړی و چې دا درسونه به داسې په مختلف جماعتونو کې وو نو بیا چې به کله بعض ملګري ما په درسونو کې ونه لید ما به دې تپوس وکړی که تاسو درس نه راځي وایي تاسو هغه جومات ته نه راځئ خیال دی ته هغه جومات ته نه راځي مطلب دا دی ته راشه بیانې که موږ به ته کښېنو خو که دا وایې چې موږ درشو ته به بیان کړې نو دغه ګمانونو کې مه پرېوځه ځکه چې هغې دپاره خو محنت کول غواړي دغه سوچونو کې مه پرېوځه راشه زمونږ د کور خوا کې چې کوم جومات دی په هغې کې هم هغه لرې نه هغه نږدې که په هغې کې دې بیان کوو موږ ټول به ورته کښېنو خو که ته دا وایې چې موږ دې خوا راشو او خرچه وکړو او پیاده راشو مسافه چې دی سفر وکړو یا په ګاډي کې راشو یا خرچه وکړو یا پېټرول ولګوو یا ډیزل ولګوو بیا دا د خلکو محبت دی د دین سره 2 روپۍ نه ورکوي په دې باندې د پوهېدو دپاره را به شي زموږ دې ملګرو ته اکثر وایي دا کوم چې خاص ملګري میموري کارډ نشته دی میموري کارډ هسې میموري کارډ هسې د اسمان نه خو نه راولېږي میموري کارډ چې ته درسونه والې دا په بازار کې میلاوېږي بیا دې ډکول غواړي نه نه ما وي که چې ته 2 میلاوېږي زه به دا د دین زده کوي میموري کارډ پوره په 15 ریاله دی یا په 20 ریاله یا په 10 ریاله خو د دین پرې کې زده کول غواړي یو پیر یو ملګري وي ما سره میموري کارډ دی که څوک یې واخلو دا خلک ټول را جمع شو چې بیا پته ولګېدی چې وایي دا خو پیسو والا دي یو میموري کارډ په پیسو دی بیا دغه څه 2 3 حساب ولګي دین موږ داسې زده کوو دا د دین قدر دی که 10 ریاله لږي بیا پکې نه وي که 20 ریاله لږي بیا پکې نه وي